ولږ زره کې د موبایل کې د ګوتې متې ووهه چې هغسې تاثیر ده ډېره یعنې تاثیرګذاره ده په دې ساحې باندې. زه به یو دوه ټکي لنډ شریک کړم بیا به دې ملګرو ته راشم مولوي صاحب. موږ دا وطن اگر چې موږ خلک کم ګڼي افغانان نه چا سترګه نه سوځېږي، خو یقین په خدای وکړئ چې کله امریکایان دوی په کونډو کړه مذاکراتو ته او یو نیم کال یې کېنول همدا مذاکرات یې ورسره وکړو، دا ټولې دنیا سیاسي خلک او غیر سیاسي خلک او دا مملکتونه دا ډېر هوښیار دي زیرک دي دوی ټول دغه پروسه څارله او ډېر د نږدې او عمق نه څارله. هغه رعب او دبدبه او هغه کم فشار چې د دې برقدرت په دې دنیا باندې وو او د دنیا مملکتونه یې ډار کړي وو او دوی یېرولي وو، هغه د هرې نګاه نه څوک نظامي دي حالت نه څوک د اقتصادي او په چا یې پابندیانې لګولې، نو هغه دبدبه او رعب د دې مملکتونو نه جګ شو. د دې خلکو هغه عزت د پښو لاندې وغورځېد، خاورو سره خاورې سو. واړو واړو مملکتونو هغه چې رعب درلود هغه لرې سو. ډېر خلک ما داسې ولیدل، موږ خو کله اخوا دې خوا سفرونه ډېر لرو چې ما ته به دا ویلې چې خدای پاک د دې خلکو ته جنتونه ورکړي چې دغه اژدهار چې موږ دومره وحشت یې درلوده د دې اصلي حیثیت یې موږ ته راوښوده. نو دا دوی حیثیت د دې سره دا سبب د دې وګرځېده مولوي صاحب محترم چې مملکتونو هغه خپلې د کم چې کم د دوی سیاستونو په هغې باندې نظر ثاني وکړ. په دې کې دا ټول مملکتونه صرف داسې نه یې نور هم ډېر داسې مملکتونه شته. او دویمه نقطه دا ده چې د امارت اسلامي دویم د پس د مذاکراتو شریفي صاحب محترم تاسو ته راځو یو ده پس له دې نه چې قوي مذاکرات وسو چې کله د امارت اسلامي حکومت راغی امارت اسلامي دا هم دنیاوال او نړیوال ډیر د نږدې نه او ډیر په عمق سره دا هم د څارنې لاندې د امارت اسلامي حکومت نیولې. د خلکو د څارنې لاندې خلک دې ته هم حیران دي چې داسې یو مملکت چې په میلیاردهاو ډالرو نه کنټرولېده په داسې حال کې د خلکو کنټرول کړی چې دا ډالر هم پې بندې سوې، دوی اقتصادي بندیزونه هم پې لګېدلي، په تور لیست کې هم دوی پراته دي، بانکونه یې ور بند کړي دي او دوی داسې پرمختګ مخته روان دي چې د دنیا ابرقدرتونه که هغه درې دي او که څلور دي، موږ به چین او روس او امریکا په هغه باندې صراحت باندې یاده کړو چې دا هر یو دوی ته محتاج دي چې د موږ سره تعامل وکړي د بل په خلاف، بل وجه د موږ سره تعامل وکړي د بل په خلاف. د دوی دغه اصرار چې نور خلک ولید خلک پوه شو چې د امارت اسلامي دا سیاست خو مخکې داسې نه څوک په سیاست نه پوهېدل، خو یقین وکړي چې د امارت اسلامي د سیاست نه خلکو سیاست زده کړه او تګلاره خپله کړه. همدغه د سعودي تګلاره چې تاسو نن ګورئ د هغه تګلارې باندې اوس مخ قدم کړي په کوم چې تګلاره چې امارت اسلامي خپله کړې د ډېر نقصانات وکړه د ایران سره په دې جنجال کې. خو دا په دې پوه شي د ایران جنجال د ایران دومره نه ده، ایران ډېر وړوکی د دې نه چې امریکایي خلکو ته غټ ښوده، خلکو ته ډېر غټ ښوده چې دا موږ وسله خرڅه شي، وسلې دې موږ خرڅه شي. نو دا د سعودي نوی ولی عهد چې دا ډېر هوښیار سړی د اقتصادي فکر کې ډېر مخته ده. نور شیان نه به موږ تیر شو، نور خبرو باندې بحث نه کوو، په اقتصاد کې د ډېر هوښیار دی. دا سوچ وکړه که چېرته دا اړیکې موږ خپلې نه کړو نو موږ به دا وسلې اخلو او د جنجالو سره به اخته یو. نو په دغه وجه باندې موږ د ډېرې کړنې داسې دي چې هغه د سعودي د اقتصاد په خاطر باندې سړی وارزوي ډېر ښه روان ده او دغه کې هم موږ به خپل ځان ګڼو په دې چې د امارت اسلامي دا سیاست په ټوله دنیا کې هیڅ چا نه دی اختیار کړی، هیڅ چا نه دی اختیار کړی. هر مملکت چې ګوري د هغه یو طرف به حتما نیولی او د هغې خوا نه به د هغې سپورټ کېږي. والحمدلله الحمدلله نن موږ تاسو ټول ولس ته واضحه ده چې نه د امریکا سره نه د چین سره نه د روس سره او نه د نورو سره هیڅ چا سره په افغانستان د ملي منافعو باندې ډیل نه کېږي او ټولو سره یو موازي او یو قسم چلند کېږي او دغه چلند به استمرار حاصلي او دې سره به انشاءالله یو اسلامي امت نور هم رابېداره کېږي او ټول خلک به انشاءالله چې کوشش وکړي د خپل مملکتونه د دې بعضو جبابرو د راج نه راوباسي. مننه. دلته د امیرانو